سعد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی او ډېر عجیب سړی تک تور رنګ رسول الله سلام ته ورځ راغی رسول الله سلام ته وی یا رسول الله سلام زه تک تور سړی ما با جنت پریږدي ځان ته ما به د جنت حوري پریږدي ځان ته ما به الله ځان ته پریږدي سترګو کې اوښکې رالي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ساده تا واده کړ دی یا رسول الله سلام ما څوک اخلي زه خو د رنګ نه تک تور یم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ورشه صحابي ته وی پلان کې صحابي نه ورته وایي هغه ته الله نبی را لېږلی او د جینۍ په باره کې مال خپله لور راکړه هغه لاړ دروازه یې صحابي ته وټکوله صحابي راووت بهر ته څوک یې سعد یم ولې رسول الله سلام را لېږلی یم ولې را لېږلی وی دې له را لېږلی یم چې ده ته ووایه چې تا له خپله لور نکاح سره درکړي سعد رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي ورته داسې کته بره ګوري کته سینګي بیا ورته داسې په پورته وګوري وی ښه وی ودرېږه او حیران دی چې زما لور د ده لایقه نه ده زما لور حسینه ده او دا خو تک تور سړی دی او وی ودرېږه ښځې سره مشوره کوم دنده لاړ او خاون او ښځې مشوره پکاري دا لور ته نه دا خبر ښځې ته وایي دغسې د الله نبي او صحابي را لېږلی سعد را لېږلی او د رنګ نه تک تور دی او هغه وایي چې ماله جینۍ ماله خپله لور او زه د الله نبي را لېږلم مور یې یا خدایه زما لور او دله ورکو جینۍ اواز وکړو وی مورې پلاره تاسو ما سعد له نه ورکوئ تاسو د نبي فرمان ته وګورئ دا نبي را لېږل دی ما دله ورکئ وشوه صحابي راووت او ورته سعد په دروازه کې ولاړ دی وی سعده چې د الله نبي را لېږلی ما تا له خپله جینۍ درکړه سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی رسول الله سلام خواله سب خوشحاله دی ځکه چې جینۍ ورته میلاو شوه خوشحالۍ نه ټینګېدی نه شي رسول الله سلام ورته وی ساده نبی اسلام ته یا رسول الله سلام زما کار وشو جینۍ سړي راکړه صحابي راکړه نبی اسلام ته وی صحیح ده واده به وکړئ وی واده پسې شي وکړم زما خو د دوو زه خو د یوې یعنې دینار سړی یم یو درام سړی یم ما سره روپۍ چېرته دي نبی اسلام وله روپۍ ورکړې وې دا روپۍ ځان سره واله او لاړ به شي هغې له به پې سونه جوړ کړي او سامان وغیره دا به وکړي او خیمه به پې ځانه والې ده د کور هم نه و د دې سعد رضی الله عنه کور یې به خپل نه ځانه به پې خیمه والې هغه به ولګئ ده وی صحیح ده بازار ته لاړم سامانه پسې لاړ چې سامانه پسې لاړ ناڅاپه خبر راغی مدینه باندې حمله کیږي کافر راغلی دي سعد رضی الله عنه ډایرکټ سامان راواغست او چې سامان یې راواغست ځان سره جنگ دپاره چې زما نبي جهاد له روان دی او زه به واده کومه سامان یې راواغست د جنگ دپاره توره وغیره او روان شو صحابي هلته بل صحابي فرمایي وی میدان جهاد کې مې یو نوجوان ولید او داسې وجنګېده زما د مسلمانانو داسې مدد او نصرت وکړو چې کافر به یې ډایرکټ قتلول وی ما صحابي وی ما نبي صلی الله علیه وسلم ته وی دا سعد دا څوک دی د مسلمانانو سره ډېر تعاون وکړو د الله چې داسې اوچت کړو نو سعد تور و نو د الله چې داسې ولید کړه نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم یې اظن انه سعدن زما ګمان دی چې دا سعد رضی الله تعالی عنه دی زما دا ګمان دی ناڅاپه شانه کافر په ده باندې یوه حمله وکړه دی په آس باندې له پاسه سور او چې کله حمله وکړه سعد رضی الله عنه کته راوغورځېد
او چې راوغورځېد نو رسول علیه الصلاۃ والسلام خواته لاړ او په دې خپل رون باندې د سعد سر داسې کېښود او سعده سعد ورته وایي یا رسول الله سلام وی ما به جنت قبول کی ما به د جنت وری واخلی ما به الله ځان ته قبول کی رسول الله سلام داسې وکتل سترګو کې اوښکې راغلې داسې دې طرف ته وکتل رسول الله سلام وایي وایي دا خبرې زما په دې رون باندې سر پروت دی او شهید کېږي وایي ناڅاپه ما چې داسې وکتل وایي ما ته داسې معلومه شوه د جنت حورې وله اوبه راغستې او دې تګې په دغه ټیم باندې جنت حورې وله اوبه راغستې وي او سعد په دې ټیم کې دا خبرې ما سر کولې سعد شهید شو تګې د دنیا نه لاړه خپل واده هم پرېښوده جینۍ هم پرېښوده ورونو دا دین ما او تا ته داسې په اسانه نه دی راغلی دا د هغه صحابه قربانیانې دي الله دې د داسې صحابه قربانیانې زمونږ هم نصیب کړي الله پاک دې د صحابه په قبرونو باندې بېشمار رحمتونه نازل کړي دا د هغه صحابه حالات دي دا دین ما او تا ته داسې نه دی راغلی دا په صحابه قربانیانې کړي دي ودونه خپل پرېښي دي بچي خپل پرېښي دي کورونه خپل پرېښي دي خپل بچي یتیمانان کړي دي دې دین پسې رونو نن ما او تا څومره پیشاړې پورې کوو الله دې ما او تا په صحیح دین باندې روان کړي الله دې د قرآن او د سنت صحیح متبعین او خادمان دې الله موږ جوړ کړي وما علینا الا البلاغ